السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه ناسو مسئلې کلمې کول په یو کار کې مصروف وم او एकदम مې ذهن ته یو خبر راغله ما چې د خپلو قدرمنو رونو او خویندو سره شریکه کړمه. یو شعر مې ذهن ته راغی دی، یو شاعر او ډېر ناشنا شعر دی. زه خو وخت په وخت ځان ته رایادوم او امید دی انشاءالله چې تاسو به هم رایادوئ. او هغه دی شاعر وایي: لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. مخه پکېږي په دې دنیا پسې او غم مه کوه په دې دنیا پسې. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. دې کې څه شک نشته چې مرګ به موږ هم فنا کوي او د دنیا به هم فنا کوي. د ما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، که چېرته دنیا درته میلاو نه شي نو په هغې پسې غم مه کوه، په هغې پسې سوچونه او فکرونه مه کوه. که یو نعمت ته غواړې او الله تعالی درنه کړي، په هغې کې به ستا خیر وي، په هغې کې به ستا فایده وي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. هسې د دنیا ختمېدو واله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. او پاتې کېدونکی صرف یو الله سبحانه وتعالی. زه به هم ځم، هغوی به هم ځي، تاسو به هم ځئ، ټول به ځي دې دنیا نه. اصل ځای زموږ د همیشه پاتې کېدو آخرت دی. کوشش د آخرت دپاره کوئ، ځکه شاعر همدغه اشعارو کې مخکې وایي: اعمل لدار البقا رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانیها. د دغه کور دپاره محنت او کوشش وکړه چې هغه همیشه پاتې کېدونکی کور دی او د هغه جنت چوکیدار چې دی او خزانچي چې دی رضوان دی، الجار احمد، او په هغې کې ګاونډیتوب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی، والرحمن بانیها، او الله سبحانه وتعالی دغه جنت پیدا کړی او هغه جوړ کړی. نو ټولو وروڼو ته خویندو ته دا نصیحت دی چې ته د هر څه نه خپل سوچ اوچت ساته. که چېرته معمولي دنیا ته ته میلاو نه شي نو موت ته دغې لپاره نه یو راغلي، هېڅ خبره نه ده. دغه پاتې شوه خپل سوچ د آخرت سره ساته، خپل سوچ د آخرت په باره کې ساته. هغه ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې په چا باندې بیماریانې دي انشاءالله الله به دله ډېر زر روغ صحت درکړي، خفه کېږه مه. په چا باندې قرضې دي الله به له ډېر زر ختمې کړي، سوچ او فکر مه کوه. په چا باندې غریبي ده، رزق یې تنګ دی، الله به یې پراخه کړي، صبر کوه. د چا څوک خپل خپلوان وفات شوی دی، په غم کې دی، صبر کوه، الله به د هغې اجر درکړي. د دنیا هسې هم ختمېدو واله ده او ټول به تېر شو. زړه صفا ساتئ یو بل ته، سبا به یا هغه نه یا به زه نه یم یا به ته نه او یا به هغوی نه، په زړه کې به یو ارمان پاتې شي. نو یو بل ته زړونه پاک ساتئ، د الله د دین خدمت کوئ، کوشش کوئ د آخرت دپاره، هغه ځي دپاره چې هغه همیشه پاتې کېدونکی ځای دی. الله سبحانه وتعالی دې هغه موږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې د موږ ټولو غمونه، سوچونه او فکرونه د الله د آخرت په باره کې کړي او د دنیا د غمونو نه دې الله موږ ساتي او د دنیا د مصیبتونو او د فتنو نه الله سبحانه وتعالی ستاسو ټولو حفاظت وکړي. ما څه لیکل کول دلته سعودي عرب کې تقریبا سهار 8:30 بجې دي. زړه ته مې ذهن کې زړه ته مې एकदम دغه شعر راغی: لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.